یک سال دیگر گذشت، اما این فقط گذر زمان و چرخش در گذشتن نبود، بلکه حکایت امید، ساختن، تلاش‌ها و فعالیت‌های نو بود. ما در یک سال گذشته به دنبال توانستن‌ها گشته‌ایم. امید و توانایی در تلاش‌های نسل نو، عزم، باور و اراده به همدیگر پذیری، گفتگو و تفاهم برای امروز و فردای بهتر، روحیه متین مادران، زنان و دختران در تقویت نام و اقتصاد افغانستان و رویاهایی که حتی در سخت‌ترین شرایط فراموش نمی‌شوند. رویداد در 6 سال تمام تنها خلق کننده امید نبوده، بلکه روایتگر تلاش‌ها و ساختن‌ها بوده است. روایت رویداد، روایت تلاش، امید و ساختن است. په دغه مسیر کې مو د کار ایجادونکو ښځو او نجونو اقتصادي فعالیتونه، د نوی نسل د الهام بخښونکو څیرو پیژندنه، د ښځو حقونه، د نوښتګرو ځوانانو څخه ملاتړ او د هیواد د ماشومانو د غږ اورېدلو په انعکاسولو مو تمرکز کړی دی. هممهاله مو هڅه کړې چې د خبرو اترو، مینې، تفاهم او پیاوړتیا روایت لا پیاوړی کړو. با وجود همه دشواری‌ها و چالش‌های اقتصادی و تکنیکی که رسانه‌های افغانستان با او روبرو است، ما در یک سال پسین در رویداد یک بار دیگر روایت متفاوت را ایجاد کردیم و او روایت امید، تلاش و ساختن بوده است. از نوآوری و کارآفرینی تا گفتگو و تفاهم، از امید کودکان تا تلاش‌های زنان افغانستان، از روایت کودکان کار تا داستان‌های ورزشکاران با استعداد ما، رویداد در یک سال پسین هر گام همراه با جامعه و روایتگر تلاش‌های جامعه بوده است. موږ په دې سفر کې د خبرونو او معلوماتو رسولو سربیره بیلابیلې او ځانګړې خپرونې په پام کې نیولې دي چې هره یوه یې د ټولنې د بیلابیلو قشرونو د کار او فعالیتونو انعکاس دی. زموږ موخه د نوي نسل ښځو، ځوانانو او ماشومانو د تعلیمي، تحصیلي، سوداګریزو، فرهنګي، هنري، ورزشي او خبرو اترو رسنیز ملاتړ او روښانه کول دي. موږ هڅه کړې چې د افغانستان د خلکو د ننني ژوند کیسې ته له بل لیدلوري انعکاس ورکړو. موږ ژمن یو څو د خپلو فعالیتونو او پروګرامونو له لارې د افغانستان نوی نسل او ځوانان او ښځې پیاوړي او د هغوی ملاتړ وکړو. هڅه کوو چې د شته کمو امکاناتو په درلودلو سره دا رسنیز بنسټ فعال وساتو. برنامه گپ برای افغانستان بستر گفتگوی سازنده میان نسل نو، جوانان و زنان است، جایی که از مطالعه تا ابتکار، از آموزش تا اشتغال زایی، چگونگی راه اندازی کسب کارهای کوچک، تکنولوژی، ورزش، صحت و فرهنگ، تشریک مساعی و استفاده از فرصتها و حل اختلافات از راه گفتگو و تفاهم با رویکرد تبادل دیدگاه و مشارکت همه‌جانبه میان نسل نو، جوانان و زنان به بحث گرفته می شود. این برنامه تمرین زنده برای چگونگی استفاده از فرصتها و حل اختلاف از راه گفتگو و تفاهم است. اوس موږ په افغانستان کې وای کار نشته، وروره د کار آفرینی فکر نشته، کار بیخی ډیر دی. تمام آقایان خانواده در کنار اعضای خانواده خود ایستاده باشند تا بتانند خانه و خانوادهشان بر پای سالم دست پیدا کنند و استقلالیت مالی خود در خانواده داشته باشند. هر کاروبار چې هغه د پوهې په اساس باندې رامنځته شوی وي، په هغې کې سالم رقابتونه رامنځته کېږي. ناسالم رقابتونه چې دي هغه معمولا د ناسالمو افکارو زیږنده وي. هر مهارت ضرورت به یک آموزش داره و آموزش نقطه کلیدی است که ما را به اوج موفقیت میرسانه. زه په دې باور یم چې په افغانستان کې جوړیږي د دغه اړخه جوړیږي چې ځوانان متحصل کړي، ځوان باید ښه فکر ولري، مثبت فکر ولري، ځوان باید هدف ولري، ځوان باید کرکټر او شخصیت ولري. موږ ته ډیره فکر ډیر مهنت ډیره خواري وکړو. در فضایی که ما هستیم از
هر طبقه، هر نژاد و یا هر فرهنگی اشخاص وجود می داشته باشند که طرز لباس پوشیدنشان متفاوت است، طرز حل مسئله متفاوت است و دیدگاه‌هایشان نسبت به مسائل متفاوت می باشه و ما باید این در نظر بگیریم و نظر به مو رفتار کنیم. مونږ په رویداد کې متحد یو چې د ناسالمو رویکردونو پر ځای د فرصتونو، امیدونو او تفاهم تصویر وړاندې کوو. د نوي نسل راتلونکي هیلې په خپرونه کې موږ د نوښتګرو لوی او کوچنۍ کارخونې، د مبتکرانو درسي او کاري صنفونه، د فعالو او پلان لرونکو څیرو او ځوانانو هنري صحنې ټولنې ته وړاندې کوو چې هغوی په لږو امکاناتو سره د لویو موخو ترلاسه کولو لپاره هڅې کړې دي. هغوی موږ ته دا راښایي چې راتلونکی جوړیږي، موندل کیږي نه. هیچ انسان موفق ناامید نمیشه و انسان ناامید موفق نمیشه. ما فکر کردیم که رقم آلاده کارخانه جور کو دی که هم ثواب ده هم خرما هم ما دیوشی که هم تیتم را کسان کار که دو پرم. محصولات وطنی ما باید جلو واردات خارجی را در افغانستان بگیرن. روغان یی تاسو ویخسی و خدای باور وکړي دا وطن منګ او تاسو ته ضرورت لري. سالهای 2020 و 2021 بود که و همچون 22 من دانستم که با ارتباط با یکی از مؤسسات خیریه که در ترکیه وجود داشت هزاران دلار به مردم افغانستان کمک بکنم. هر جوان افغانستان رهبر خودش باشه، رهبر زندگیش باشه، چون وقتی خود رهبری بتانه، مدیریت بتانه، بدون شک افغانستان با یک کتله عظیم از رهبران مواجه میشه و میتونه که افغانستان را کمک بکنن در آینده. در مسیری که صدای نسل نو طنین انداز می شود، ما با امید، تلاش و تعهد گام برمی داریم. رویداد رسانه برای ساختن فردای آباد، آگاه و توانمند. ما با تاثیر پیام صلح و وحدت را برای نسل‌های دیگر انتقال می نماییم. در این برنامه به سراغ زنان رفته ایم که نقش سازنده در توسعه اقتصاد خانواده و جامعه افغانستان ایفا می کنند. برنامه زن و تشبث داستان زنان است که منتظر فرصت ها نماندند، بلکه آنها را خلق کردند. آنها با راه اندازی برنامه های کوچک اقتصادی نه تنها برای خود بلکه برای ده ها زن دیگر اشتغال زایی کردند. انگیزه که من سلام برشما ایجاد کردم این بود که من میخواستم با خانمایی که نانآور خانه هستن و مسئولیت و سرپرستی خانه دارن ایجاد شغل کنم. په لومړیو کې ډېر سخت دی ځکه څوک ورسره بلد نه وي ګوتې پکې سوری کېږي ګوتې پکې خوږېږي خو وروسته چې کله ورسره انسان بلد شي نو بیا سخت نه ښکاري. همین که توانستیم پاور استیشن هایی را بسازن که مردم بتونه از او استفاده کنه یا روشنایی بیارن به خانه مردم افغانستان بزرگترین افتخار برای من هست. افغانستان خودش یک کشور زراعتی است و از بیشتر زنان به این تجربه داره. سکتور زراعتی و مالداری بیشتر در رأسش خانم است. من تصمیم گرفتم که باید یک حرفه از خودم داشته باشم. در کابل طبی پانتون در انستزی رشته محصلم. خو متاسفانه د مو پانتونونه بسته شو نو کور کې د بیکار پاتې کېدو په خاطر مو دو کار ته شروع کا اقتصادي بخشم او خپل استعدادم چې د هغه خلق ته وخی. که دغه ښځو لپاره کار وکړي چې رښتیا ملاتړ ته ضرورت لري. د کور کونج کې ناست دي او هیڅوک حمایت نکوي. هر وقتی که ما از من بودن خسته شیم دستی که دیگه خود بگیریم ما شیم. هر وقتی که ما شدیم میتونیم که به خوبی پیشرفت کنیم.
رویداد خبری آژانس د بدلون غږ او د یورون سهار زیری. رویداد با تکیه بر اعتماد مخاطبان و تلاش همکاران مسیر کار رسانه‌ای ارزش محور را ادامه می‌دهد. د هر هیواد راتلونکی د هغه هیواد په ماشومانو کې نغښتی. د سبا هیلې په خپرونه کې موږ د کوچنیو استعدادونو رنګینې نړۍ ته سفر کړی. هغه ماشومان چې د علم او هنر په ژبه خبرې کوي، حسابونه کوي، معادلې حلوي، د سولې لپاره ښکلي شعرونه وایي، ورزش کوي او د یوه روښانه سبا تصویر هم انځوروي. خوابهای کودکانه زیاد میبینم و سخت میخواستم یک معلم شم. والدین اواخر ما میخوایم یک ستاره شناس شم. تعلیم خو یوه مهمه برخه د ژوند ده، د خاطر چې موږ ټول تعلیم ته ضرورت لرو. از حکومت میخوایم مکتبای دخترها رو باز کنیم تا ما تلاش کنیم تا به آرزوی خود برسیم. سلام سپاری را پس جول حفظ ختم کنم. زما لوی ارمان دا دی چې د قرآن کریم حافظ شم او ترڅنګ پوهنتون ووایم او ډاکټره شم. رویداد خبری آژانس ستاسو د هیلو او استعدادونو هنداره. در افغانستان هر کودک داستان خودش را دارد، اما از هیچ کسی پوشیده نیست که دشوارترین زندگی سهم کودکان کار افغانستان است. در کوچه و پس کوچه های این کشور کودکان کارگر خوارترین، محرومترین، مظلومترین اما با همتترین قشر جامعه را تشکیل می دهند. از همین رو و در قالب برنامه کودکان کارگر ما پا به کوچه های گذاشتیم تا به پوشش کار و زندگی کودکان کارگر پرداخته باشیم. ما فقط فقر، دردهای پنهان و نگاه های خسته را به تصویر نکشیده ایم، بلکه تلاش، پشتکار و همت والای آنان را برای رسیدن به اهدافشان برجسته کرده ایم. اینطور است که این همه در کار کوشش میکنیم که کار یاد بگیریم. هم کار یاد بگیریم، هم مکتب بریم که درس یاد بگیریم. تا اینا بخیر با اراده خدا میخوایم انجینیر شم. آرزوی فوتبال هم داشتم، خب ولی اقتصاد خانه ضعیف است، مجبور هستم در این دکان کار کنم یک چیز پیسه خانه برم. وقتی چې مچینی وي خوړل به څوک کوي، دفتر کې چې یکانې لیکل به څوک کوي. 4:30 بجه صبح میخیزم، کچالو گندنه را که میارم ملا آزان میته، کار پیش میبرم. وقت مکتبم شد 12:30 بجه میرم مکتبم. مور میرتلیگم او پورونو می درس پخویندم. د ښځه او حق په خپرونه کې د ښځو د حقوقي مسایلو اړوند لکه د میراث او مالکیت حق، د انتخاب حق، جبري ودونه، په بدو کې د ورکولو ناسم دود، وهل ټکول، کورنۍ او فرهنګي تاوتریخوالی، روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي حق او د تعلیم زده کړو د حق په اړه د افغانستان د ښځو او نارینه‌و غږ بدرګه کوي. موږ دا غږونه مستند کړي ترڅو د ټولنې تر غوږونو ورسیږي او یادونه وکړي چې د دغو حقونو ورکول د دنیا او آخرت د آرامۍ او د ټولنې د هوساینې لامل کیږي. بد دادن دخترها به خاطر حل منازعات قومی واقعا ظلم مطلق و حرام است. چا خپل لور یا خور په زور باندې ورکړی یا د بدو په مقابل کې یا د پیسو په مقابل کې هغه کولای شي شریعت پرونه کې محکمیت عریضه وکړي، بیرته هغه نکاح فسخ کیږي. و هر کسی که میراث خورده و ناتوان فقیر شده. حق انتخاب برای هر دختر و برای هر پسر یک حق شرعی است. خشونت‌های خانوادگی علیه زنان باید کاملا از بین بره، چی زنان باشه چی دختران باشه، چون ما هم آدم هستیم، حق زندگی کردن داره. برنامه راه محبت تلاش برای ساختن پل به جای دیوار و فضایی برای گفتگوی اجتماعی میان اقشار و افکار مختلف است. ما نشان داده ایم که با تمام تفاوت‌ها یک زبان مشترک میتواند وجود داشته باشد. زبان همدلی، تفاهم و همدیگر پذیری، و با همین زبان است که میتوان فضای مسالمت آمیز در جامعه ایجاد کرد. ما نباید جنگ کنیم، باید مشکل خودم رای گپ زدن رفع کنیم.
فقط راه چاره خشونت نمی باشه. باید از همیشه با نرمی با سال هیچ وقت نباید جنگ کنیم ما در بین خود. او ځوانانو ته دا توصیه ده چې دوی علم وکړي، کوم کار چې په صلح کېږي په زور نه کېږي. گفتگو یک نقش اساسی داره. نیاز نیست که گره که به دست واز میشه ما رو با دندان واز کنیم. بشینیم با هم حرف بزنیم. استقبال مخاطبان و همراهی جامعه به ما ثابت کرد که این راه درست است. این داستان‌ها سازنده اند و باید ادامه یابند. د رویداد خبري اژانس د ورزش په برخه کې د هیواد د نوي راپورته کېدونکو استعدادونو او ورزشي ادارو ترمنځ یو پول ګرځېدلی. رویداد د ځانګړي ورزشي خپرونې له لارې د افغانستان له هرې برخې څخه د پټو ورزشي استعدادونو په معرفي کولو سره د ورزشي ټولنې او مسؤلینو پام د ځوانانو او نوو ځوانانو پټو وړتیاو ته راړولی دی. موږ باور لرو چې په افغانستان کې ورزشي استعدادونه فرصت، پاملرنې او ښکاره کېدو ته اړتیا لري. اگر حمایت شم میتونم از بهتر باشم. د هر څه د یوازې د وطن لپاره کوم، د خپل افغانستان لپاره چې په تاریخ کې ځای حساب کوم. دا ټول زموږ د وطن آینده ده، دا ټول زموږ د وطن افتخار ده. ما در خبرگزاری رویداد ثابت کرده ایم که رسانه در کنار اطلاع رسانی و انعکاس رویدادها می تواند ابزاری برای ایجاد انگیزه، خلق امید، حمایت از تلاش‌ها و راوی ساختن‌ها و گفتگوها به هدف رسیدن به آینده بهتر باشد. خبرگزاری رویداد در طول 6 سال خصوصا در یکی دو سال اخیر توانست منبع مهم اطلاع رسانی برای جامعه افغانستان باشه و در کنار از عملکرد متفاوتی که داشت برای نسل جوان امید به آینده داد و این از ویژگی هایی بود که این رسانه را نسبت به هر رسانه دیگر متفاوت ساخت. د ځوانانو د نوي نسل د تشویق او د یوغي د انعکاس کې رغنده رول لري او دقیقاً رویداد خبري اژانس څنګه چې موږ تعقیبو د په همدغه برخو کې ډېر مثبت او رغنده فعالیت درلود. په افغانستان کې د دغسې رسنیو شتون نهایت ډېر اړین ده. در سال آینده علاوه بر اطلاع رسانی و پوشش خبری، تمرکز ما بر تولید مستندها، روایت داستانهای موفقیت، تقویت انگیزه و امید، ترویج فرهنگ دوستی و محبت، گپ و گفتگو و تفاهم، برجسته سازی کارآفرینان و بازتاب ساختنها و توانستنها خواهد بود. رویداد د هیلو، خبرو اترو، هڅو او جوړونې روایت کوونکی. رویداد روایتگر امیدها، گفتگوها، تلاشها و ساختنها.